Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. In this video again we are going to learn some important sentences. Lesson 3 دریم درس دغه محاوره ته غوږ ونیسئ. Where are you? I am in the kitchen. What are you doing? I am cooking dinner. Where are Bill and Mary? They are in the living room. What are they doing? They are watching TV. Where is the cat? She is in the dining room. What is she doing? She is sleeping. قدرمن زده کوونکو اوس دغه جملې په لوړ اواز ولولئ ترڅو هغه ستاسو پروناونسیشن هم جوړ شي. راځو لومړی جمله چیرته یې؟ Where are you? Where are you? Where are you? دوهمه جمله زه په اشپزخانه کې یم. کچن اشپزخانه ته ویل کیږي. I am in the kitchen. I am in the kitchen. I am in the kitchen. درېیمه جمله څه کار کوي؟ What are you doing? What are you doing? What are you doing? درېیمه جمله ماښام خواړه پخوم. I am cooking dinner. I am cooking dinner. I am cooking dinner. بیل او مری چیرته دي؟ Where are Bill and Mary? Where are Bill and Mary? Where are Bill and Mary? هغوی د اوسېدو یا کښېناستو خونه کې دي. living اوسېدلو. They are in the living room. They are in the living room. They are in the living room. دوی یا هغوی څه کار کوي؟ دې معنی دوی یا هغوی. What are they doing? What are they doing? What are they doing? دوی تلویزیون ګوري. watching غتل. They are watching TV. They are watching TV. They are watching TV. پیشو چیرته ده؟ کیټ پیشو ته ویل کیږي. Where is the cat? Where is the cat? Where is the cat? هغه خوړلو خونه کې ده. ماشي د مونث لپاره استعمالي ښځینه لپاره. She is in the dining room. She is in the dining room. She is in the dining room. هغه څه کار کوي؟ What is she doing? What is she doing? What is she doing?
هغه ویده ده. sleeping خوب په حال کې ده. She is sleeping. She is sleeping. اوس د محاورې تمرین دی. لومړی کمپیوټر کې له تاسو څخه پوښتنه کوي، همدغه محاورې په باره کې تاسو باید جواب ورکړئ. او که چېرته نه پوهېږئ کولی شئ لاندې بیرته درته لیکي. او دوهمه برخه یې داسې ده چې باید تاسو پوښتنه وکړئ او هغه درته ځواب درکړي. Where are you? What are you doing? Where are Bill and Mary? What are they doing? Where is the cat? What is she doing? اوس تاسو پوښتنه وکړئ او کمپیوټر به ځواب درکړي. I am in the kitchen. I am cooking dinner. They are in the living room. They are watching TV. She is in the dining room. She is sleeping. اوس هغه جملې چې تاسو زده کړې دلته پښتو څخه انګلیسي ته تبدیل کړئ. پر مثال زه پښتو کې جمله وایم، تاسو باید په لوړ اواز هماغه جمله په انګلیسي کې ووایاست. لکه زه وایم چیرته یې، تاسو به ووایئ where are you. او که چیرته مو نشئ کولی نو دغه ویډیو کې بیا هم تکرارا همدغه جمله په انګلیسي کې راغلې ده. خپله غلطي اصلاح کړئ او درس زده کړئ. لومړی جمله چیرته یې. Where are you? زه په اشپزخانه کې یم. I am in the kitchen. څه کار کوي؟ What are you doing? ماښام خواړه پخوم. I am cooking dinner. بیل او مړی چیرته ده؟ Where are Bill and Mary? هغوی د اوسېدو خونه کې دي. They are in the living room. څه کار کوي؟ یعنی هغوی څه کار کوي؟ What are they doing? تلویزیون ګوري یا ټلویزیون ګوري. They are watching TV. پیشو چیرته ده؟
Where is the cat? هغه د غذا خوړلو خونه کې ده. She is in the dining room. هغه څه کار کوي؟ What is she doing? ویده ده، د خوب په حال کې ده. She is sleeping. که چېرته درس مو خوښ شوی وي دغه درس سره حتما لایک کړئ ترڅو نورو دوستانو زده کوونکو ته دغه درس ریکمند شي او هغوی هم له دغه درس څخه استفاده وکړي. او که چېرته له موږ سره نوي یاستئ او لومړی ځل زموږ درس تعقیبوئ حتما در سره دغه چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه د بیل غږه کومه چې دغه در سره آل کلیک ووهئ ترڅو راتلونکي ټول درسونه تاسو ته په خپل وخت ورسیږي. او که چېرته پوښتنه سوال لرئ د کمنټ کې د سره حتما ذکر کړئ. همدارنګه د چینل په باره کې د درسونو په باره کې کوم بهترین نظر مشوره غوښتنه لرئ هغه هم را سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو له پوښتنو همدارنګه د نظریاتو څخه استفاده وکړم او راتلونکي کې تاسو ته خوندور او همدارنګه ګټور درسونه شریک کړم. تر بل درس زه انجینر احمد الله حقیار چې تاسو سره زه ریږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.